در می 74 سال این رقم سیل نامده این رقم بالا رو ندیدیم. شپږ تنه ولاړو نو بس په پاته دغه کوټې دروازې د مشت پاتې دي. سیلاب چې راغله نور راباندې توره شپه سو. خپل ځان هم نه پېژنده څوک نه. دی خانه چند شهید بود؟ 4 تا. 4 تا. دو خانه چند شهید؟ 3 تا بود. 3 تا بود. دو خانه باشند. دو خانه چند اختراع ازی بود. اختراع بود. ها اختراع بود. خدا غر که رحمتش کنه. تسلیت میگم. ها بیا خدا بخیر. امیرم با میشهدا برش چیز کن. صحیح. گیره برش. بازم تسلیت باش. خیر میگم. بخیر. با امان خدا. اینا فقط اونو کو خیزه د بلوي دوستان تاسو ورته ګوري دغه د سرای دلته وټاکونه و کولګي وټاکونه دا تر هغه ځایه پورې تر هغه غونډۍ تر سره پورې د اوبه راپورته سوي دي یعنې دلته 4 کلن دلته یو بل سپین ږیری و 8 کلن دی وایي په 8 کاله کې دغه رقم اوبه ما نه لیدلي وایي زه دلته پیدا سوی یم 8 کال مې عمر دی وایي دا رقم اوبه نه سیل به راغی وایي موږ به وایي دلته راتللو سیل به مو کوی خوند به مو پراخ سي مګم دا بله کم اوبه وي د این خانه چند نفر شهید شد؟ 3 نفر. 3 نفر شهید شد. په ټوله کور کې فقط یوازې دغه سوی دیگه اگم 40-50 تا قایره برده بازم تسلیت باشه. دام کور دوستان تاسو ورته ګورئ هیڅ اثار او علایم هم د کور د نه چند شهید دارید؟ ما 3 تا. 3 تا. دو دختر مې موسه. بازم تسلیت باشه کاکا. بخیر باشه. خدا می غم بخیر. دوستانو ځینې ځایو ته چې سړی راسي هیڅ اثار او علایم د کور د نه معلومیږي دغه ټوله کلاوې دي دغه ځای باندې دا کلاوې دي په دغه ځای کې ټوله کورونه دي کلگیش خانه بود کلگیش خانه بود خانه بود که اینم در این بغل بر اومده خودشان خانه رو برده نو کور اگر سر که هیڅ اثر و علایم د کور د نه معلومیږي چې ګر سر کې دی پر دې ځای باندې اون با بالا برین خانه رو الله سبحانه و تعالی دې رحم وکړي شپږ کورونه البته مکمل یې دا رقم ورکړي دي چې ګر سر کې اثر هیچ اثر علایمش معلوم نمیشه که بیخی اینم با مشاهده بتیر بازم تسلیت باشه کاکا جان بالا در خانه بیرونش میبریم دوستانو د دوی د ټوله کورنۍ څخه فقط یو دغه ماشوم یو سپین سره مور او یو سپین سره مور پاتې شوی هغه ماشوم چې تر اوسه پورې په دې باندې نه پوهېږي چې زما مور چیرې ده ډېر د یوې لحظې دپاره درد احساس څو اولاد دي؟ شپږ اولادونه شپږ تنه ولاړو نو بس په پاته دغه کوټې دروازې د مشت پاتې دي خدای پاک دې غر کې رحمت وکړي تسلیت درته وایي الله سبحانه وتعالی دې پر دواړو دنیاوو باندې تاسو ته وزن درد مو در سره غمجن بیا تسلیت او دا درته د الله طرفه کېږي راځي راباندې هېڅ نه خو تشته نشته همدغه یو هفته مخکې راته وویل چې دغه ماشومانه مې ما زه دغه کار نه کوم دغه سیاسرو سره ځان بش کړی زه لاړ شم بیا مې هم د دوی ناز واخیستی راغله جمعې ورځ وه ما زه دغه ماشومان ته چکر ورکړم زموږ په علاقې کې دروازه کن ورته وایي دې سیب دلته ودرېدلو کوم ځای کې چې ډوډۍ موږ خوړله په هغه ځای کې خو مشکل نه و هم د مرګ سبب موږ باندې راغله په دې ټنګ کې باران یې ونیوی موږ روان سو چې روان سو همدا خو به دا سیلاب ماته ماتله و بس سیلاب چې راغله نور راباندې توره شپه سو خپل ځان هم نه پېژنده څوک نه پېژنده ټولې وې هغه ساعت خو په موږ باندې قیامت بیا دې یوازې دا راوایي دا صرف دغه نه در خپل ماشومان چې دا معلومات راکړي ځان راوباسه د موټر موټر چې راووتل هغه سیاسر او پښې خطا سي نو یو زه خپله 3 واره خطا سوم زه هم تللی وم خدای وساتلی ما لږ چې ډوډۍ پته وبدېدل تسلیت برات میگو برات عزیز بخیر هم یک مونده برات از هم کلگی فامیل 6 تا برده 6 تا برده اینا لله و اینا الیه راجعون دوستانو فقط د ټولو کورنۍ څخه یو دا ورور پاتې شوی دی او یو دغه ماشوم د ټولو کورنۍ څخه بس فقط یو دغه ماشوم پاتې شوی دی او یو دغه ورور پاتې شوی دی بازم تسلیت برات میگم بازم تسلیت